کنزل به نه کول چې ما غوځاره نه کولو اوس څه کولی شي وکړه استاد رانه څوک بد کوي وی د خو په ما باندې سر مات کو ورځم چې پلار خبر کما دا مې څه چلو کو دا خو مې په سر مات کو تخته ولې چې دا بچي د یاسین زیرا باندې سر مات کو کله کتی کو سم زخمی کړي دا پسو سکول کې ملو وکولې هغه ما ته کنځل وکړل او ما په کانو وشتو هغه په را باندې سر مات کو تر راځه چې پلار پر څه ولا ور سره دا باندې مات کړي دي او سر په ولا پزوی ماتوم مال خیر شي زوی د منظور په زوی مې سر مات کو همداسې وې زوی دا خو دې دښمني وکتله ته ماشوم یې چې جګړه کې هم راځه خدای دې خیر کړي خو کوټې ته راځه بیا به ګپ لګو هم راځه کښېنه احمده د خدای ظالمه چې لوبې نه شي کولی نو جګړې څه لکه ویو بابا بس پې نه شوم او سر مې پې مات کو هم څنګه پې نه شوې ته به روزانه باندې کار ګورې هله دا ورچه ووه ته کښېنه زه ورځم چې څوک دی پزوی دې روباسه پزوی راله سر مات کو پزوی به له سر ماتوم داسې وې ما مې خبره خو په خبره ختمېږي دې به ډاکټر له بوځو راځه چې څه خرچې زمانه ما راځه د خرچو خبر هم نه خبره د انکو پښتو ده پزوی راله سر مات کړی دی پزوی به له سر ماتوم ما مې دا ته څنګه خبره کې زما په مخ کې وه ته به زما په زوی سر ماتې په خبرو نه پوهېږم ورشه دوی دې روباسه شابه ورګه زوی مې روباسه ته خو داسې نه پوهېږې اوس درله دوی روباسم او خو دا سر دوی شیندم ولې مې او که پرېږدې مې پزوی راله سر مات کړی دی پزوی به له سر ماتوم واله دوی وخته دا څه کېته بس خو دې پزې دي که نه امیر صاحب هم زوی مې به ده سر مات کړو ما ورته چې ډاکټر لی بوځم خو دې وایي چې نه زوی به دې روباسي په زوی به له سر ماتوم دې خبرې خو دا حل نه و که نه امیر صاحب په خبره دا مشر نه پوهېږي امیره پزوی راله سر مات کړی دی پزوی به له سر ماتوم علي به مې دا مازغه یخېږي داسې وکړه ورور مې دی دا شی د جګړو نه دی زه دې ډاکټر له بوځم ها امیره ودرېږه دا پیسې ما سره شه او مرګ د پښتو دی زما پزوی به ته پیسې لګې د خدای بنده نو بیا په دې پوټو پوټو خبرو جګړې ولې کوې د خدای بنده ته چې د ده په زوی باندې سر مات کې ستا زوی سر به ښه شي یو خوا هم دوه درې مرګه وشي او بل خوا هم دوه درې مرګه وشي او بیا روغې ته کښېنې روغ وشي دا ښه ده دا ښه نه ده چې دا روغه ده له په دې میدان وکړو الا حقیقت ته تا خو زما سترګې وغړولې روغه ولې نه کوو یاسین سباري خو نه دی زما د خپل کلي بنده دی ماما هم زما د اړه خبره دې وکړه یا الله شکر دې چې دوی دا روغ وشوه شابه یو بل ته ورته غاړه وځې د زړه نه خیر یو بل ته لرګې او زه به دا ماشوم په خپله ډاکټر له بوځم تاسو ځئ ډېره ښه ده لیلا ځه امیر صاحب